که څوک په آرام سره زمونږ حقوق نه راکوي په زور یې هم ځنې اخیستی شو بیا نو مونږ در سره یو څوک به پښتانه نه ځوروي که چا پښتانه ځورول هغه به بیا مونږ ځوروو خپل مور وطن دپاره د خپلې معززې خاورې دپاره د تاریخي پښتونخوا دپاره هر یو تور هر الزام ته تیار یو که دی الزامونه لګوي که دی تورونه لګوي که دی جیلونه ډکوي او که دی ګولۍ وروي د دغې خاورې تقدس دی چې مونږ به په هر تانې باندې په سینه ورته ولاړ وو که ته وایې چې ستاسو لهجې ترخې دي تاسو خو ترخې خبرې کوئ تاسو خو سختې خبرې کوئ مونږ د وس درته برابر کړو تا ته به بیا سختې و لهجې نورې هم در وښیو یوه وینه یو یوه ژبه یو مو عزت دی یو مو ذلت دی او د دشمن زموږ ته پالیسیان هم یو شان دي لہذا متحد به په یو صورت کې ورته ودرېږو ټول پښتانه به ودرېږي او زما په کور کې مسله نشته زما په پښتنو په کورونو کې مسله نه ده که مسله دا د جی ایس کیو په پالیسیانو کې دی هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي زما په کور د څوک نه راننوځي په رڼا ورځ او په ځمکه د پاسه روډونه په نظر نه ورځي خو په ځمکه کې د لاندې زمونږ ګیس او وسایل ورځي په نظر زما د وطن ملالې خوندې ماندې ده هره ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي او زما په ګیس دی ستا د وطن کورونه آباد وي دا نه منو در سره دا هېڅکله هم نشي کېدلی موږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو د خپل وطن روزګار چاته نه ورکوو پښتون په خاوره ډېر دردونه تېر شوي دي خو یو داسې درد د پښتون قام او د پښتون وطن په سینه داغ پروت دی چې په تاریخ کې به هېر نشي او هغه درد د جبر هغه لوی درد هغه ورځ وه چې په شاه سنخیلو کې یو نیم سل د دغه وطن بچي په یو ځای شهیدان کړل شول او هغه خاوره هغه کلي ته نن د کونډو د یتیمانو کلی وایي دغه لکي مروت په مختلفو شکلونو کې ډېر زیات دردونه لیدلی دي د خپل بچي کله په یو شکل او کله په بل شکل کې په وینو کې لمبېدلي لیدلي دي د په خپله خاوره د بدامنۍ داسې وختونو سره مخ شوي دي چې په ماښام نه پس د خپل رور کور ته نشي تللی داسې دردېدلی خلک چې په زړونو کې د امن او د ښه ژوند ارمان لري خو بیا هم پوره کیږي نه نن د هغو سره په هغه سیمه کې دننه ولاړ یو او دا غونډه چې راجوړه ده په دې کې څلور بنیادي خبرې دلته کیږي زما به ټول مقصد په هغو خبرو باندې یو تفصیل سره خبره کول دي او لکه څنګه چې مشر ویل
چې فیصله دې وشي چې په حق څوک دي. نو زه به لږ په تفصیل سره، په دلیل سره، په ثبوت سره دا څلور خبرې پیش کوم او حقیقت ته فیصله به هم کوو. خو زه د دنیا هر قوت ته، هر زورور ته، هر عدالت ته هم دا چیلنج ورکوم چې تراشه زما سره کېنه، که په دې خبرو کې تاسو مونږ ګرم کړلو، مونږ په دلیل نه و پورا، مونږ په ثبوت نه و پورا، هره سزا چې راکوي مونږ ته منظوره ده. خو البته که په دلیل باندې هم او په ثبوت باندې هم دا خاوره پوره وه د دغه ولسونه پوره وي، بیا د حق ورکول کیږي. اول راځو د امن خبره ته. زما سپین ږیري ناستي، ځوانان ناستي د وطن، زه د دوی نه تپوس کوم په امن کې زمونږ د چا نقصان دی؟ په امن کې خو زمونږ ګټه ده، په امن کې خو زمونږ فایده ده. زما د وطن سپین ږیرو ته تحفظ دی، پکې زما علما ته تحفظ دی، زما د ځوانانو او ولسونو ته تحفظ دی په امن کې، زما دا د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې، زما د وطن هر بچی ته تحفظ دی. نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه غواړو؟ امن تر ټولو لوی مفادات دي زمونږ، امن تر ټولو لویه ګټه ده زما د وطن. امن زما په وطن کې د دې وطن ښکلا ده، امن زما تګ راتګ دی، امن زما غم خادي ده، امن زما روایات پاللی شم، په امن کې زه اختر کولی شم، په امن کې زما بچي سکول ته تللی شي، په امن کې زما بچي مدرسو ته تللی شي، په امن کې په جماعت کې زه په آرام سره لمونځ کولی شم. لہذا امن زمونږ غوښتنه ده. خو بیا بل اړخ ته جنګ دی. جنګ د چا ګټه ده؟ جنګ د چا فایدې دي؟ زمونږ د ولسونو هیڅ فایده په جنګ کې نشته، زمونږ د عوام هیڅ فایده نشته، زمونږ د علما، زمونږ د مشرانو، زمونږ د پولیس، د عامو خلکو د ټولو په جنگ کې هیڅ فایده نشته. البته خبره به سپینه کوو، په جنگ کې ځینو خلکو ته ډالر ملاویږي، په جنگ کې ځینو خلکو په آسټرالیا کې ځان له جزیرې اخیستې دي، په جنگ کې خلکو پاپا جونز جوړ کړي دي، په دې کې جنگ په دې وینو باندې د چا کاروبار لګیا دی. لہذا نن واضحه ده خبره چې امن زمونږ غوښتنه ده، د جنگ نه زمونږ کرکه ده. البته ځکه زمونږ مخالفت کیږي چې د ځینو زورورو خلکو، او هغه زورور څوک دي؟ هغه جرنیلان چې نن ډالر ګټي، د هغو په دې جنگ کې ګټه ده. او بیا راځو د هغې جنگ د جوړولو دپاره ترهاګري ضرورت وو، ترهاګر ضرورت وو. نن چیلنج ورکو دنیا ته چې راشه په دلیل به سره وکړو. ترهاګر پالیسی د چا وه؟ زما د کام د دېږې مشرانو وه، زما د دېږې وطن د خلکو وه، که د بل چا وه؟ آیا د دېږې ترهاګرو تربیت چا کړی دی؟ آیا زمونږ کامونه سره راټول شوي وو، دوی ته تربیت ورکړی وو؟ که نه بل چا ورکړی وو؟ هغه هم زه ښایم چې تربیت چا ورکړی وو. محترمو، ما ته دې وښایي چې زمونږ کام چېرته جرګه کړې ده چې مونږ به تربیت ورکوو؟ چېرته جرګه کړې ده چې مونږ به اصلې ورکوو؟ چېرته جرګه کړې ده چې مونږ پیسې ورکوو؟ نه، مونږ هر کله راټول شوي یو، مخالفت مو کړی دی چې مه څوک تربیت ورکوئ، مه څوک اصلې ورکوئ، مه څوک پیسې ورکوئ. مونږ یې مخالفت کړی دی. خو محترمو، زه نه وایم ځکه چې ما ته خو دی غدار وایي، خو د خپل کرنیل امام انټرویو ده چې ما ته خپلو افسرانو وویل چې ټریننګ ورکړه خلکو ته د ترهاګرۍ، او ما 95,000 خلکو ته ټریننګ ورکړی. دا د کرنیل امام الفاظ دي، دا د جنرال مشرف الفاظ دي
چې دا زمونږ هیرو دي دا د جنرال عبدالقادر بلوچ الفاظ دي چې هغه وایي چې ترهاګري مونږ د یو مقصد دپاره جوړه کړه او دا سیمې مو ورته داسې وګرځولې چې ټریننګ کمپونه مو ورته پکې جوړ کړل دا د جنرال حمید ګل پالیسي وه چې دلته به ترهاګري وي دا زما د کام پالیسي نه وه دا د دنیا د لویو قوتو د امریکې نه واخله د دغې ملک د جنرالانو پره هغو پې پیسې اخیستې دي هغو تربیتونه ورکړي دي هغو اصلې ورکړي دي هغو پیسې ورکړي دي بیا یې کله هم پښتون کام دا جرګه نه ده کړې کله هم پښتون کام دا مرکه نه ده کړې باسیت کام موږ په دې کې نه یو ملوث چې کوم خلق ملوث دی هغه موږ نه دی جوړ کړی که په پښتنو کې څوک ملوث هم دي هغه موږ نه دي جوړ کړي بیا وویل اپریشنونه کوو او په اپریشنونو کې موږ ترهاګري ختموو و زما محترم ولسه عجب کار وو چې اپریشن به یې کولو وسلوالو خلکو ته به 15 ورځې اول د پته ورکړې وه چې اپریشن روان دی هغه 15 ورځې اول وتلي وو زمونږ عام ولس به نه و خبر بمبار به هم په عام ولس کېدو کور به هم د عام ولسونو لوټ کېدو ده وویل چې خلق مې ختم کړل خلق نه دا د وزیرستان ګاډر ټیاران یې ختم کړي وو البته بیا وسلواله ډلې د دغې ځای نه ووتلې مونږ ګواهي ورکوو چې هلته بیا وسلوال خلک نه وو بیا مذاکرات چا ورسره وکړل بیا د مذاکراتو په نامه باندې واپس چا راوستل نن چې دا پولیس وژل کیږي نن چې دا ولس وژل کیږي نن چې دا ماشومان ښځې او سپین ږیرې وژل کیږي د هغې ذمهوار هغه خلک دي چې د مذاکراتو په نامه باندې بیا وسلوال تنظیمونه دا خاوره ته رادانه کړل او بیا یې یو نوی وخت یو نوی دور داسې جوړولو دوی یو ځای کې څو کسان پیدا کړي په هغه باندې دلته فایرینګ او دماکې وکړي او چې کله هغه وشي بیا وایي زه خو امن راوړم اپریشن کوم دا اپریشن په نامه باندې زما خاوره ونیسي زما په وسایلو قبضې وکړي او د دنیا نه په دې نامه ډالر وګټي دا کاروبار مونږ نه منو دا کاروبار نور مونږ په خپله خاوره نه پرېږدو ولسونو ته امن ورکول د ریاست ذمهواري ده عجبه خبره ده ټریننګ هم تا ورکړی تربیت تا ورکړی اصلې تا ورکړي او خپل د منلي هم دي بیا په د مذاکراتو په نامه باندې دغه وطن ته بیرته تا راوستي دي او دلته راننوځې زما په کور چې دلته غواړم چرته غواړې او ورځ زما په کور کې مسله نشته زما په پښتنو په کورونو کې مسله نه ده که مسله دا د جي ایس کیو په پالیسیانو کې دی هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي زما په کور د څوک نه راننوځي نن تا دلته دا د ریاست کار دی دومره وړوکی زړه لرې چې د دغو غریب ولس نه د دغې خوار ولس نه د دغې بېوسه ولس نه هغه یو نیټ هم و هغه یو نیټورک هم و تا چې د غږ پورته کولو هغه دې هم پسې بند کړه ته خو خلکو ته وایې دوی خلکو ته څه وایي دوی وایي دا د ریاست مخالف دي ورور راشه په دې خبره وکړو چې مخالف څه ته وایي مخالف هغې ته وایي چې تکلیف درکوي وژني دی دردوي دی راته ودې ښایي موږ د ریاست څومره خلک وژلي دي موږ یې څومره خلک ورک کړي دي موږ د کوم ریاستي واکدار په کور ورننوتي یو موږ د کوم ریاستي خلکو نه د دوی وسایل په زور باندې اخیستي دي نه 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 موږ نه دی دا کار کړی موږ مخالفت نه دی کړی البته د ریاست پالیسیانو زمونږ 80,000 خلک وژلي دي دوی زمونږ خلک ورک کړي دي دوی زمونږ په خاوره زمونږ وسایل لوټلي دي دی ما نه پرېږدي دی د پښتنو خلاف دی پښتانه ریاست خلاف نه دي ریاست د پښتنو خلاف جوړ شوی دی دی به خپلې پالیسیانې بدلوي مونږ چې نن راچک شوي یو د دغې دپاره راچک یو چې مونږ درد ولیدو مونږ تکلیف ولیدو مونږ یو دردېدلی ژوند را تېر کړو زه ماشوم دا جنګونه شروع وو هغې وخت نه د کورونو نه بس مونږ ستړي شوي یو خپل کلي کې ژوند نه و په یو جنگ کې ناڅاپي ژوند ورالوی شولو نن مو ارمان دی چې مونږ خو جنګونه ولیدل مونږ تکلیفونه تیر کړل خو دا ماشومان رالویږي تا مونږ نور جنګونو ته نه پرېږدو مونږ پر راتلونکی نسل
او بیا دلته یو خبره کیږي د اسلام په نامه د پښتنو مرګونه. زه به نن لږ واضح کړم، اسلام ته په ټوله دنیا کې دومره قدر او احترام بل هیڅ چا نه دی لرلی لکه موږ پښتانه یې چې لرو. زموږ ته په بل ځای کې روزه وخوره روژه او بیا یې د پښتنو په خاوره وخوره، ته به فرق محسوس کړې چې پښتانه څومره اسلام ته قدر لري. ته په بل ځای کې د جومات مخکې چې ډانسونه لګیا وي هم هېڅ مسله نه وي. زما خو الحمدلله چې لرې یو کرکټ ګراونډ کې کیل هم شروع وي ټول مشران غږ پې وکړي چې لمونځ وخت یې راځئ. موږ اسلام ته قدر لرو. زموږ په اکثرو علاقو کې جوماتونه پاخه جوړ کړي وي، حالانکه کورونه موږ د خټې جوړ کړي وي. موږ د خټو کورونو په منځ کې هم خپل جماعت پوخ راته جوړوو. څنګه خلک د اسلام په نامه پښتانه وژني، څنګه د اسلام په نامه ته پښتون قام ته لاس ورچوي، حالانکه دا خو هغه قام دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات احترام اسلام ته لري. لہذا په کوم نامه باندې هم چې په دې خاوره باندې څوک پښتانه وژني دا ناجایزه ده، دا سراسر زیاتی دی، دا جبر دی، دا ظلم دی. او په دې کې دننه لکه مشر چې وویل چې په دې دا فیصله وشي چې په دې کې څوک ټیک دي څوک غلط دي. زه بیا وایم دلته کارا فیصله دا ده چې پښتانه د امن په غوښتلو کې حق بجانب دی او ټیک دي، او هغه ټول قوتونه هغه که په وردي کې دي که بغیر وردي دي چې هغه په دې خاوره باندې جنګ کوي، هغې هېڅ جواز نشته د جنګ او هغه هېڅ په دې کې ټیک نه دي، هغه خطا دي، هغه د خپله لار سمه کړي. دلته دومه خبره کېږي، زه لږ په تفصیل سره ځم. د مروت کنال خبره کېږي، 22-25 کاله کېږي زه یو بل ځای ته درته ځم، د هغې ځای د حالاتو سره به دا شی ووینې چې تړلی دی. یو ډېر لرې ځای ته ځمه، په بلوچستان کې د بلوچ وسایل دغه ریاست وړل شروع کړل، په هغه یې قبضه وکړله او چیرې یې وړل، هغه د پنجاب فکټري یې په هغه ګیس او د بلوچو د غرونو په وسایلو چلول غوښتل. هغه ټول وسایل چې کله د پنجاب ته راواړول چې د پنجاب فکټري آباده شي، چې د پنجاب فکټري آباده وي بیا به د پنجاب ځوانان په روزګار وي، دوی به د خپلو خویندیو مندیو نه لرې نه وي، خپلې مندې به اوښکې نه پسې تویوي، د دوی کورونو کې به د دوی خویندې مندې ګیس ته ناستې وي، اور به بل وي او داسې به دوی فکټري کې هم آبادې وي. چې کله یې دا کار شروع کړو نو بلوچ ورته غره ته چک شو، بلوچ جنگ شروع کړو. د هغې جنگ دپاره دته سړي په کار و چې هغه جنگ ورسره وپالي. نو دلته کنال بند شو، مروت بېروزګاره شول او په F6 برتي شول. هلته نن د پنجاب د مفاداتو جنگ د دغې خاورې په ځوانانو کوي، وینه د مروتو تویږي، فکري د پنجاب په آباده ده. دا د کنال خبره ده څوک اسانه نه اخلي. دا د مروتو ځمکې چې دوی داسې بنجر کړلې، داسې د مروتو د خټک د بیټني ځمکې چې کله دلته په دې خاوره باندې اوبې کېدلې دا د یو غټې منصوبې تحت شوي دي. نن د پنجاب د ځوانانو د نوکرۍ په خاطر او په خپل کلي د ژوند په خاطر، په خپل کلي چې ژوند وي بیا بچي هم تربیت روغ کېږي، بیا په نشو په تماشو نه اخته کېږي. د هغې ځای د ښه ژوند دپاره نن د مروتو وینې تویې شولې. د خور مور موږ ورته احترام دار چې خور مور ته لرو، خو هغې ته چې کوم وسایل کوم کور تاور جوړ کړی دی د هغې دپاره زما د وطن مند یې اوښکې تویوي په هغه لاسونو پسې. نو لہذا تاسو د خپل راتلونکي نسل فکر به کوئ دلته دا ولسونه. آیا خپل بچی دې ته رالویوئ چې دوی د پردو وطنونو د روزګار دپاره وینې تویې کړي؟ نه، موږ منو چې دلته به تحفظ په مشترکه کېږي، خو داسې به هم نه کېږي چې یوازې پښتانه یو ځای ته ورمخکې کېول کېږي. لہذا دا کنال جوړول دا د دغې وطن مستقبل دی، په دېږې به کله هم نه تېرېږئ. زه بیا خبره کومه، ټول پښتون ولس ته نن اوري، ځکه چې دا خبرې به بیا بېګا ټول پښتانه اوري. د مروتو دومره ځمکې دي چې په بل پښتون وطن کې چې د خان څومره ځمکه ده، دلته د یو غریب سړي دومره ځمکه ده. اوس مولوي صاحب خبره کوله
چې د 800 کرنالو ځمکې مالک دلته د 100 کیلو غلطه ولاړ وي په لاین کې. دا کومه تباهي نه ده یار، دا کوم حالات دي، دا د کوم وخت سره مخامخ شوي یو مونږ. د 800 کرنالو مالک د 100 کیلو تروړې دپاره د غلې د تروړې دپاره په لین کې ولاړ وي. او بله د لیفټ کینال کې صدر تکوما کچیر دا کینال مروت کینال جوړ شي یا داسې د بیټنو مروت خټکې دا ټول ځمکې آباد شولې. د پښتون وطن کې یو شی لږ کم دی، غنم. دا به د ټول وطن غنم پوره کړي د پښتنو، د ټول وطن. بله منصوبه دا ده چې پښتانه د په غنم او په غله کې خود کفیل نه وي، چې دی تل پنجاب ته لاس ټیټ نیولی وي چې ما ته غنم راکړه. دا هم د یو منصوبې لاندې کېږي. نو محترمو مونږ صرف دا د لکي مروت چې کوم مسایل تاسو یادوئ دا زه ښکاره درته وایم د دې سره د ټول پښتون قام ژوند تړلی دی د مسایلو سره. دا باندې به دا به صرف د لکي مروت بیټني او مروت خبره نه کوي، ټول پښتانه دی په دې خبره باندې ځان پوه کي، په دې باندې د ټول راپاسي، ټول د په دې باندې یو مبارزه وکي، یو مزاحمت وکي. د دغې مسلې حل کول ضروري دي. محترمو د ګیس خبره کیږي، ګیس ستا په وطن کې دی او په آباد د پنجاب فیکټري وي. شپه په شپه یې پایپونه تېرول، شپه په شپه یې د دغې خاورې په هغو خوږو باندې د خپله خوله ماړوله، خپله خېټه ماړوله چې کوم خدای منتهه کړي دي. زمونږ د خولې نواړه چې کومه وه، زمونږ د خولې پشان چې کوم و د خوراک، هغه یې په لاس کې راناخیستو او خپلو بچو ته واړ. مونږ د هر چا قدر کوو خو د خپلو بچو خوراک بل چاته نه ورکوو، د خپل وطن روزګار چاته نه ورکوو. زما د وطن ملال خوند یې ماندې ده، هره ورځ په لرګو پسې لرې لرې ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دودونو کې وخت تېروي. او زما په ګیس دی ستا د وطن کورونه آباد وي. دا نه منو در سره، دا هېڅکله هم نشي کېدلی. که د پنجاب فیکټري دومره خوند ورکوي را دې چې زما په خاوره دې جوړې کړي، بیا به زما د خاورې بچي د پنجاب د پارکونو مخکې په 100 روپۍ د چا بوټونه نه پلش کوي، دلته به یې روزګار وي. خو زه بیا هم خبره کومه، واضحه کومه، د پنجاب مخالفت موږ په دې نه کوو چې د ده شکل تور دی که سپین دی که زیړ دی، شکل خدای ورکوي. د شکل په بنیاد زموږ مخالفت نشته. دی دال خوري، سبزي خوري، غوښې خوري، چې څه هم خوري، زموږ د ده سره په خوراکونو باندې اختلاف نه دی. دی لنګ اغوندي، کپړې اغوندي او که پین شرټ اغوندي که هر څه اغوندي، زموږ د دوی سره په لباسونو باندې اختلاف نه دی. دی کومه ژبه وایي، زما په دې اختلاف نه دی. دا انساني اقدار دي، هر چاته خدای ورکړي دي. البته د استحصال په بنیاد خبره کوو چې زمونږ استحصال دی نه کېږي. د پنجاب آبادي په خپله خاوره که آباده ده او معیشت یې بحال دی، د هغو دوې وجې دي. یو د ده ځمکې آبادې دي کرونده چې هغه ته یعنې، او بل د ده فیکټري آباده ده. یو د ده فیکټریانې آبادې دي په هغه یې روزګار ده، یو د ده کرونده کاشتکاري آباده ده او کاشتکاري ته اوبه او فیکټري ته بجلي او ګیس. دا زما نه وړي. مونږ د استحصال خبره کوو، مونږ استحصال یادوو چې ته زما استحصال مه کوه، نور زما ستا سره داسې بد نشته، خو ته د دغې خاورې په استحصال لګیا یې او ټول نظام د دغې دپاره جوړ کړی دی. دا خاوره دلته د روډ خبره وشوله، آی های د مروت او بیټني د ګیس د غلا کولو دپاره د پایپ انتظام و، خو د دغو خلکو دپاره د روډ انتظام نه و. دا انصاف دی. د روډ دا یې زموږ روډونه نه ویني، په رڼا ورځ او په ځمکه د پاسه روډونه په نظر نه ورځي، خو په ځمکه کې د لاندې زموږ ګیس او وسایل ورځي په نظر. دا استحصال دی. ته دلته زما د وطن امن نه وینې، خو زما په وطن کې د ګیس او د وسایلو پایپونه پنجاب ته تېروي او د دهشتګردۍ لارې موږ ته را تېروي. دا دوغله، دا منافقت موږ په خپله خاوره نور د پښتنو سره دا ظلم جبر نشو منلی. لہذا 4 سره مقدمې چې زموږ مشر دلته پیش کړلې، په هغو 4 کې دا ولسونو ته بریا ده، دا بری دي. البته د ریاست پالیسیانې یا هر هغه څوک چې په دې کې رکاوټ دی، هغه نن فیل کېږي او نن هغه ته
سزا دادا چې تاسو خلاف و مزاحمت شروع وي که ته وایې چې ستاسو لهجې ترخې دي تاسو خو ترخې خبرې کوئ تاسو خو سختې خبرې کوئ مونږ د وس درته برابر کو تا ته به بیا سختې و لهجې نورې هم در وښیو پښتانه مونږ ګرځو چې متحد شي پښتانه هم پښتانه نه دي پاتې شوي زه دغه خبره عرضی کومه نن مونږ تقسیم شوي یو نن مونږ پښتانه تقسیم یو په سوات کې چې کله بې ګناه شهیدان وشي د سوات خلکو ته احساس وي خو زما بنو وزیرستان مروتو ته نه وي داسې د لکي مروت کې که یو نیم سل شهیدان هم وشي په خیبر کې خلک نه وي پې خبر مونږ خو دومره تقسیم یو یوازې خپلې قبیلې او علاقې راته پښتانه ښکاري نورو سره احتیاط نه کوو محترمو دا فکر مونږ خوړلی یو مونږ تقسیم شوي یو ځکه مو خلک په ستوني تېرولی شي که مونږ یو وجود وای بیا چا نشول تېرولی زه اکثر ورته وایم چې میوه وګورئ چې اول یې وړه وړه کاټ نه کې بیا یې په خوله کې نوره نه کې وړه په ستوني نه تېرېږي مونږ یې همداسې منتشر کړي یو او تقسیم کړي یو مونږ به د قبیلې په حیث باندې دلته فکر نه لرو د پښتونولۍ د علاقې او د ضلع په بنیاد نه ټول پښتون به د یو کام په حیث باندې مونږ ورته ودرېږو او د دغو ناوړو پالیسیانو د دغو زورورو پالیسیانو پر شا ډېر زورور خلک دي د هغو مقابله یو قبیله یو ضلع یو سیمه یا یو پارټۍ نشي کولی دا به ټول پښتون کام په متحد صورت کې کوي یو بل ته به قدر او احترام لرو مشران هم زمونږ د وطن دي علما هم زمونږ د وطن دي اساتذه وکیلان ځوانان دا ټول زمونږ د وطن خلک دی دوی چیرې لاړ شي چې مونږ دلته د یو بل سره لانجې کوو د یو بل سره د ښه وخت تېرولو دپاره به د تربورولۍ نه وځئ د ورورولۍ په طرف به ځو دا ټول پښتانه وروڼه یو یوه وینه یو یوه ژبه یو مو عزت دی یو مو ذلت دی او د دشمن زمونږ ته پالیسیانې هم یو شان دي لہذا متحد به په یو صورت کې ورته ودرېږو ټول پښتانه به ودرېږي زمونږ د پی ټي ایم مرام دا دی زمونږ مقصد دا دی چې خپل کام راټول کو مونږ اندازه ولګوله چې زمونږ زورور ډېر ظالمان ډېر زورور دي زمونږ دشمنان ډېر هم دي او زورور دي خو خدای پاک مونږ ته د دوی د مقابلې کولو او د دوی ته د شکست ورکولو یوه ذریعه ښودلې ده هغه ذریعه د خپل کام اتحاد دی د خپل کام په اتحاد باندې د خپل کام په اتحاد باندې هر ظالم او جابر مونږ نسکورولی شو او د خپلې خاورې نه هره نیستي او بدبختي ورکولی شو نو زما امید دی هیلې مې دي چې تاسو به ټول دا خلک دې ته تیار وئ چې مونږ ټول پښتانه وروڼه یو دغه نظریه او دغه فکر به تاسو جوړوئ پی ټي ایم ووټ نه غواړي پی ټي ایم د پارلمان سیاست نه کوي تاسو ټول هر یو سړی د خپل یو ګوند لرئ تاسو ووټ هغه ته ورکئ خو د کام په سر ننګ ته که کله مونږ خلک راټولول بیا به په جګې سترګې راځئ په جګې څنډې کې به راځئ مونږ صرف په خپل خاوره باندې د ننګ خبره کوو او زه په آخر کې راځم څو تجویزونه پیش کوم اول خبره دا د لکي مروت په تجوړي خاوره ناسته پرلت چې دا د بیټني او د مروت یو متحده پرلت دی د دغې منتظمینو ته د دوی مشر ته دا خبره کوو چې ځانونه یوازې شمار نه کوي ټول پښتانه در سره دي ټول پښتانه ستاسو سره دي اوس تجویزونه پیش کوم په تاسو به دلته اوس غویل چې ما ته بیا دهشتګرد او غدار وایي کله د بیروني ایجنټ یي بیروني ایجنټ هغه ته وایي چې د بهر هیوادونو او ملکونو پالیسۍ دلته چلوي
او هغه بیرونی جنگ هم وي او بیرونی پالیسي چې چلوي نو تا ته به بیرونی امدادونه هم ملاویږي. دا جنگ د امریکې خواهش و نو دا موږ نه دی راوړی، دا هغو خلکو راوړی دی چې موږ ته ایجنټ وایي. او بیرونی امدادونه 33 اربه ډالره موږ ته نه دي راغلي، هغو ته خپل راغلي دي. هغه په دروغو باندې په خلکو باندې دا فتوې لګوي، ودې لګوي د خپل مور وطن دپاره، د خپل معزز خاورې دپاره، د تاریخي پښتونخوا دپاره. هر یو تور هر الزام ته تیار یو. کدای الزامونه لګوي، کدای تورونه لګوي، کدای جیلونه ډکوي او کدای ګولۍ وړوي. د دغې خاورې تقدس دی چې موږ به په هر تاڼې باندې په سینه ورته ولاړ وو. هېڅکله موږ نن هم ورته وایو چې د دنیا هر هغه قوت چې په پښتنو جبر کول غواړي، یو شی خو به ته هم محسوس کوې چې لا هم نسکور نه دي راولاړ دي، لا هم په هره لاره کې غږ راباندې کوي چې دا خاوره زما ده او زما د نیکونو وطن دی. د خپل نیکونو وطن کې زما مرضي ده چې چیرې ځم چیرې راځم، دلته به ته پابندۍ نه لګوې، دا ستا اختیار نشي کېدلی. آخر راځم زه دغو مشرانو ته وایم که دا وایي چې زه دلته در سره پاتې شم، تاسو 2-3 ورځې ټایم ورکئ چې خبره مني نه مني، زه به سره د بسترې دلته در راځم. دومه خبره که وایئ چې د دغې پرلت په حق کې دی، د پښتون وطن په هر ځای کې خلک راووځي، هغه اعلان ته هم درته تیار یم. او که دا دومه نه وي خوښ، بیا درېیم درته یادوم، بیا تاسو تاریخ راته وښیئ، په دغې ځای به د ټولو پښتنو جلسه راوغواړو، صرف د لکي مروت نه، چې د سوات نه واخله تر چمن پره ټول خلک په ریلي کې راشي او دلته ستاسو سره ودرېږي. تاسو مشوره پرې وکئ، نن ماښام سره کښېنئ چې کومه مو ماته خوښوي او زه د دغې وطن یو خادم د دغې وطن د یو خادم په صورت کې به موږ تاسو سره هر وخت ناست وو. او که دا مو خوښوي که وایئ چې ورځو او دا میر په خپل قوت هلته ورځو په لښکر کې را خلاصوو، زه به درته په سر کوم، پي ټي ایم به په سر که څوک په آرام سره زمونږ حقوق نه راکوي، په زور یې هم ځنې اخیستی شو. بیا نو هېڅ شي ته چې خفه نه شئ، مونږ در سره یو. او بیا دلته خبره وشوه میلمانه د بل وطن خلکو ته وایي، موږ د دغې وطن خلک یو. د پښتون وطن هر کلی او هر سیمه زما کلی او زما سیمه ده او انتهایی کلک مې زړه پې دردېږي. څوک به پښتانه نه ځوروي، که چا پښتانه ځورول هغه به بیا موږ ځوروو. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.